هغه پخوانو چې هغه دمونه یاد کړي دغه منترې هغه اوږده اوږده دی بعضو یاد کړي او دا آسان دي چاته یاد دی هغه دمونه چاته چا سره دم هم نه دی اورېدلی عجیبه ده د مچۍ څه دی زلزلکه 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 او دا نو چې دا کیسې یادوي سړی دا اوس منتر دی ښه دا اوس منتر دی ته مخکې یو ملګری و موږ سره بیان کې هغه څه ناشنا دم ویلی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي څومره اسان دي او الله پکې شفا مچولې یو خبره ته وکړم ګورې بس راشي وي زه دا دمونه په ځان اچوم ماله شفا نه راکړي یکې دوه خبرې یوه دی پې تجربې کوي تجربو کې شفا نه وي تا به یقیني چې الله ماله دې سره شفا راکړي بله چې دې کله د دې هر څه نه چوټي شي که نه نو بیا دې خبرې له راشي اخیره کې دې مسلې له بیا راشي دې کوم فایده نه ولې پکې نه چې څوک یې په طریقه وکړي دا بل دم واله رسول صلی الله علیه وسلم به په ملګرو باندې هم دمونه اچول او ځکه یو حدیث کې راځي وایي که تاسو کې څوک یو مسلمان له فایده ورکولی شي نو وردي کړي یعنی که څوک مسلمان دم اچولی شي نو وادي چې په دې باندې الله اجر ورکړي کله ته داسې ناستې که نه او ملګری وینې بیمار دی انډیوال بیمار دی کور کې څوک بیمار دی لاړ شه دا دم پې واچوه اخرني 3 سورتونه پې ووایه د سوره فاتحه وپیرې پې ووایه آیت الکرسی پې ووایه بس نور آیتونه یې دا پې ووایه الله به تعالی اجر درکړي او هغه به الله روغ صحت ورکړي عائشه رضی الله عنها وی او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتکا منا انسان کله چې په موږ کې څوک بیمار شو نو رسول الله وسلم به پې دا ښی لاس راښکودو دا به د هغه په دې بدن کې او بیا به وي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے الله دا بیماری ختمه که ته رب د انسانانو یې رب د خلکو یې وشفي انت الشافي شفا ورکه شفا ورکوونکی ته نشتی شفا مگر هغه چې ته ورکې شفاء لا یغادر سقما یا الله داسې شفا وله ورکه چې وروسته بیماري پرې نه ځي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دا به رسول الله په ملګرو دا دم اچو دې سره دا طریقه هم ده لکه یو حدیث کې راځي چې اذا اتى المريض يدعو له بیمار له به دا دعا غوښته که ته هسې بیمار دپاره دا دعا وغواړې هم صحیح ده او که ته د بیمار په بدن لاس کېږده او دا دعا ووایې نو هم صحیح ده یو روایت کې داسې راځي او دا امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی محمد ابن حاطب رضی الله عنه وی زما په لاس باندې ګرمه شوروا وړېدلې وه یا بس خلکو ته خوروا وایي بعضو ته شوروا وایي موږ ته شوروا وایي که دغه پې نه پوهېږي نو خوروا ورته بعض وایي دا په دې لاس باندې وړېدلی و دا لاس یې سوځېدلی و نو فذهبت بي امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو زما مور زه رسول صلی الله علیه وسلم له بوتلمه نو ما ته یاد دي چې هغه په ما باندې دم واچو دا یې ووایي چې اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت دا هغې نه مختصر ده اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت وی دا دم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې اچولی ځکه زما هغه لاس سوځېدی
دا دغه د علاج طریقه وه. ماشومانان به یې دمول حسن او حسین رضی الله عنهم، او دا ډېر ضروري دی مور پلار دپاره د یادول پکار دي، بچو باندې وخت په وخت دم اچول پکار دي چې الله یې د هر شر نه وساتي، او الله یې د بد نظر نه وساتي، او الله یې د جادو او د کوډو نه وساتي. نو حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی په صحیح بخاري کې دی، امام ترمذي م راوړی وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین، رسول صلی الله علیه وسلم په حسن او حسین رضی الله عنهما باندې دم اچو. دم به بسا اچو اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عين لامه. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. او دا اذکارو کم زمون کتاب چې الحمدلله باقي دا ټول موجود دي، او دا درس بیا واوري باقي سب بار بار اورېدو سره دا یادېږي. یعنی زه رب العالمین ته سوال کومه چې تاسو له پناه درکړي بکلمات الله التامه، د هغه په خبرو سره چې پوره دي. خبرې د الله څه دي؟ وحي قرآن. د څه نه پناه درکړي؟ د څه نه؟ من کل شیطان، د هر شیطان نه، وهامه، او د هر هغه زناور د ضرر نه چې هغه زهریله دی، ومن کل عین لامه، او د هرې حسدګرې سترګې نه. نو چې کله ته په ماشوم باندې دا دم ویې که نه، رب العالمین به یې ساتي. او بیا به یې دا ووایي هکذا کان ابراهیم علیه السلام یعوذ اسحاق و اسماعیل علیهما السلام. دا دم به وي ابراهیم علیه السلام په خپلو دواړو زامنو اسحاق او اسماعیل باندې دا دم اچو. نو دا ډېر مفید دم دی. اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. او چا چې خپلو بچو سره محبتي او غواړي چې الله یې د هر قسمه شر نه وساتي، نو د دې ډېر خیال ساتئ. بچي ماشومانان دي، هېڅ پته نه لګي څه نقصان ورته ورسي، ځکه چې ماشوم دی نه پوهېږي، بد نظر یره همي او نور هم داسې یېري، بیماري پرې راشي. نو دا دم چې پې ته اچې او یا مور، نو رب العالمین به یې ساتي.